سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له worldnews 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست یو. نن یکشنبه د 1405 هجري لمریز کال د اپریل 23 چې د 2016 زیږدیز کال د اپریل له 12 سره برابر ده. تاسې ته له worldnews 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په کابل کې د ترکیې سفیر او متقي لیدنه یا د لیدنه کې د چین اورمچي ښار کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه خبرې شوي. هرات کې پر ملکي وګړو برید ته د یونما غبرګون. یونما له اسلامي امارت غوښتي چې هرات ولایت کې د خلکو د ډلهییزې وژنې په اړه یو هر اړخیزه څېړنه ترسره کړي. او افغان او ازبک چارواکو د دوه اړخیزه همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ترکیې سفیر د اسلامي امارت بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه کې د چین اورمچي ښار کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه خبرې کړي. بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي خبرپاڼه کې ویلي چې په کابل کې د ترکیې سفیر سادن آیلتس د اسلامي امارت بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره لیدنه کې د سیمه ییزو تحولاتو او د چین اورمچي ښار کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه خبرې کړي دي. متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مثبت یادې کړي دي او په دې برخه کې د ترکیې هیواد د منځګړیتوب پخوانۍ هڅې ارزښتناکې بللې دي. نوموړي له پاکستاني لوري سره د وروستیو مذاکراتو په اړه ویلي چې تر دې دمه مثبتې خبرې شوي او هیله یې څرګنده کړې چې جزئي تخنیکي مسایل د مذاکراتو د پرمختګ بهیر له خنډ سره مخ نه کړي. بل لور د ترکیې سفیر څرګنده کړې چې هیواد ته یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې ځانګړی اهمیت لري او په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یونما له اسلامي امارت غوښتي چې هرات ولایت کې د خلکو د ډلهییزې وژنې په اړه یو هر اړخیزه څېړنه ترسره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په هرات ولایت کې د جمعې ورځې د ډلهییز ډزو د پیښې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. یونما تایید کړي چې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د یونما سرپرستي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جورج ګګنون ویلي چې دوی د دې ناوړه پیښې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلې او ټپیانو ته یې د ژر روغتیا هیله څرګنده کړې. نوموړي د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کړې چې یوه هر اړخیزه څېړنه ترسره کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې ټولې ټولنې د وسلوال تاوتریخوالي څخه خوندي دي. د اپریل په 10 نیټه ناپېژانده وسلوالو په هغو خلکو ډزې وکړې چې د انجیل او زنده جان ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د یوه شیعه زیارت مخې ته د تفریح لپاره راټول شوي وو چې لسګونه کسان پکې شهیدان او ټپیان شول. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د ټولنیزو ناسمو رواجونو د مخنیوي په پار د اسلامي امارت مشر د 18مې ګڼې فرمان د اهمیت او د تطبیق په موخه غونډه ترسره کړې. یاده غونډه چې د ښیښه ودونو، مصیبتونو او همداراز د حج او عمرې په برخو کې د ناسمو رواجونو د مخنیوي په اړه د فرمان د ښه عملي کېدو په پار جوړه شوې وه. متقي ویلي چې د ناسمو او غیر شرعي دودونو دوام هم د اسلامي ارشاداتو څخه سرغړونه ده او هم د ټولنې پر وګړو بېځایه اقتصادي اچوي. نو له همدې امله پکار ده چې خلک په خپل ټولنیز چلند د اسلامي شریعت له اصولو سره سم عیار کړي او له هغو دودونو څخه ځان وساتي چې له دیني لارښوونو سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي امارت قیادت د سیاسي او اقتصادي مسؤلیتونو ترڅنګ د ټولنې اصلاح او د اسلامي ارزښتونو پیاوړتیا ته ځانګړې پاملرنه لري تر څو ټولنیز ژوند د اسلامي لارښوونو پر بنسټ تنظیم کړي او په دې برخه کې عملي ګامونه دوام لري. یا د غونډه کې علماو هم د آیات فرمان پر عملی تطبیق ټینګار کړی. افغان او ازبک چارواکو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د ازبکستان د اندیجان ولایت له والي عبدالرحمانوف سره په کابل کې د ازبکستان د سفیر اویبک عثمانوف او د هغه هیواد له یو شمېر سوداګرو سره د لیدنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي دي. بل لور د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صادر اعظم عثماني د یاد وزارت د یوه تخنیکي پلاوي په مشرۍ د 6 ورځني رسمي سفر په ترڅ کې روسیې ته تللی.
بدخشان کې د پامیر لیسې د کمپلیکس عملي چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري ټاکل شوي پلاوي او د قرغیزستان هیواد سفیر صدیقوف قردقون او مل پلاوي بدخشان ولایت کې د پامیر لیسې کمپلیکس جوړولو په موخه سفر کړی او هلته یې د بدخشان د والي مولوي محمد اسماعیل غزنوي سره د کتنې پر مهال د یادې لیسې د رغنیزو چارو په هکله د یوې ناستې په ترڅ کې خبرې کړي. په یاده ناسته کې د قرغیزستان سفیر ویلي چې د ولسمشر په ځانګړي حکم یې بدخشان ولایت ته له تخنیکي پلاوي سره یو ځای سفر کړی ترڅو د پامیر لیسې جوړولو په اړه له اړوندو مسؤلینو سره سلا مشورې وکړي. قرغیزستاني پلاوي د پامیر لیسې د کمپلیکس په جوړولو کې همکاري او ملاتړ د خپل هیواد حسن نیت، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو پراختیا او د ښه ګاونډیتوب یوه ښکاره بیلګه بللې ده. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري لیږل شوي پلاوي د بدخشان ولایت د اړوند ادارو تخنیکي اساسو په عملتیا له یاد پلاوي سره مشورتي ناسته کړې او د یاد کمپلیکس د جوړولو سیمه یې له نږدې کتلې چې سټنډرډونو ته په کتو به یې عملي چارې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او وروستی خبر همدا چې د ملک سلمان بنسټ کډوالو او راستنېدونکو ته خوراکي توکو بستو له مرستې خبر ورکړی. د ملک سلمان د بشري مرستو او مرستندویه چارو مرکز د توحید موسسې په همکارۍ د کابل ولایت کې د کډوالو او راستنېدونکو ته د 1510 خوراکي توکو بستې ویشلې دي. د اقدام په افغانستان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د خوړو د خوندیتوب او بیړنیو مرستو د پروژې په چوکاټ کې ترسره شوی دی. کورني خبرونه هم دومره او د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خبرونه د الله پامان.